نه ګستاخ انبیا یم، نه ګستاخ اولیا یم، نه ګستاخ د امامانو، نه ګستاخ د بزرگانو، نه ګستاخ د باباګانو، نه ګستاخ د عالمانو، خو نه ښکلوم د کبر کاڼي، نه جنډې ځان پورې مږم، نه جنډو پورې ځان مږم، نه قبرونو ته سجدې کوم، نه په شرک کې مبتلا یم، موتی د پیغمبر یم او بنده د لوی الله یم. چې دا څومره امامان دي، چې دا څومره عالمان دي، چې دا څومره بزرګان دي، ټول په ټوله په مونږ ګران دي، دین یې مونږ ته رسولی، دا زمونږ رهبران دي او ټول په ټوله په ما ګران دي، خو د هر چا خپله رتبه ده، د هر چا خپله رتبه ده، خپله مرتبه ده، نه رتبه د چا زیتومه، نه رتبه د چا کمومه. درمان صاحب نه رتبه د چا زیتومه، نه رتبه د چا کمومه، صرف دومره ځان پویومه. فرض که نوی مسلمان شم، کلمه می رب نصیب کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او گواہی می داسې ورکه محمد د رب رسول دی، محمد د رب بنده دی، محمد د رب نیزبین دی، دوست د رب العالمین دی، پیدایش کې اولین دی، نبوت کې اخیرین دی، هم جمیل دی، هم حسین دی، هم صادق دی، هم امین دی، او دا زمون پوره یقین دی. مونږ داسې اورېدلي، مونږ دومره اورېدلي، د رب هغې نازونې مونږ ته داسې فرمایلي، دا روجې دي، دا منځونه، دغه څښاک، دا زکاتونه، دغه فرض دي، دا نفلونه، دا عمرې دي، دا حجونه. مونږ به څنګه ادا کېږي؟ مونږ به څنګه ښایسته کېږي؟ مونږ به څرنګه قبلېږي؟ مونږ به څرنګه رد کېږي؟ دا تپوس به چا نه کوم، ځان به چا څرنګه پولوم؟ دلته دیوبندي پسې روان شم، بریلي پسې روان شم، پنجپیري پسې روان شم، تبلیغي پسې روان شم، څه په چا پسې روان شم؟ عالمانو ته مې خواست دی، بزرګانو ته مې خواست دی، ټول په خپلو کې راټول شئ، بس یو موټی یو ماحول شئ، د الله رضا دپاره دا زما پرېږدی، د انا مسله پرېږدی، او دا زما مسله پرېږدی، د انا مسله پرېږدی، مسله راله یوه کې، مسله راله یوه کې، عقیده راله یوه کې، دا کیسه راله یوه کې، دا کیسه راله یوه کې.